زمونږ معاشرتي سماجي رویې هم هغه څنګه دي. موږ هم دې ته نه ګورو چې یاره زمونږ وسایل څومره دي او زمونږ مسایل څومره دي او د هغې په لړ کې چې موږ خپل کورنی نظام یا موږ خپل آبادي کنټرول کوو، بلکې په دې لړ کې زه د ټولو نه زیاته ذمهوار چې ګڼم نو هغه زمونږ حکومتونه دي چې تاسو یقین وکړئ چې تر دې دمه پورې کومې سرشمېرنې کېږي یو خو هغه پبلیک کېږي نه چې پته ولګي چې آبادي څومره زیاته ده، د دې آبادۍ لپاره څه پکار دي، کومه ډیموګرافي ده د ښځو لپاره د سړو لپاره. بله چې کومه محکمه د آبادۍ جوړه ده هغه واحد په دنیا کې زموږ ملک دی چې زموږ په ملک کې د آبادۍ محکمه دا ډېره غیر معروف او غیر فعاله محکمه ده. ړومبې خو دا ده چې سرکار به هم ته ګناه نه کوي چې به کم کم دی ته رسېږي ځکه چې زه په خپله ما سره دا پلان نشته چې زه دونه ډېر بچي را پیدا کوم نو بیا به د هغې مخکې سبا تعلیم به صحیح تربیت به صحیح ګوره څومره چې یو شي ډېرېږي کوانټیټي چې ډېرېږي نو هغې کوالټي اټومیټیکلي بس لاندې غوځارېږي. لازمه ده چې یو بچي ته به هغه له پوره ټایم ورکړې د هغه به صحیح تربیت وکړې د معاشرې دپاره به یو ښه وګړی هغه جوړ شي. که دغه نه وي ګڼ یې ډېر تاسو وګورئ چا چې ډېر بچي دي هغې نه هم به معاشرې دپاره بس یو ناسور دي چېرته په قسمت به پکې یو کورنی دوه داسې چې هغې بچي به ګڼي او هغه به هغې ښه صحیح تعلیم او تربیت به هغې کړي او هغه به معاشرې دپاره یو کامیاب او ښه وګړي جوړ شوي. دا نه ګورو چې زما دغه یو زوی ورور چې کوم دی ډاکټر دی یا هغه په اعلی عهده دی ښه تعلیم یې کړی نو زه پرې خپل باندې څه کوم. نو زما په خیال ریاض حسین صاحب به دا ووایم چې په نن دور کې به بچي د یو سړی هله ډېر راوړي چې داسې وسایل ډېر او د هغه صحیح خصمانه کولی شي بیا د هغې تعلیم او تربیت تاسو یقین وکړئ د هسپتال ته راولي په ایماندارۍ کې د هغې سره د اوپیډۍ د چټ پیسې د اوپیډۍ د چټ پیسې نیم د به هغه ته ښه علاج څنګه ورکړي، هغه له به ښه صحت څنګه ورکړي، هغه له به ښه جامه څنګه ورکړي، هغه له به ښه تعلیم او تربیت څنګه ورکړي، هغه له به خپل کور څنګه ورکړي. نو زیاتره خلک وایي چې یاره چا ځوانان ډېر وي او زیاته په کورونو کې چې کوم دا مشران زنانې هغه هم د خپلو بچو ته چې دعاګانې کوي نو الله دې ډېر زامن درکړي بچي درکړي. د لوریانو په حق کې هم نه وي نو هغې هم دغه بنیادي وجه ده چې هغې هم وایي چې یاره چا ځوانان ډېر وي نو که چېرته څه دښمني یا څه دغه راځي نو زموږ به ځوان ډېر وي موږ ته به پرې برتري حاصلي. او بل اړخ ته چې موږ وګورو د دې دپاره ادارې هم شته د محکمې منصوبه بندۍ چې نو مختلف اضلاعو کې د صوبو په سطح باندې هم شته خو د هغې د اړخ هم چې نو هېڅ قسمه داسې څه پلیننګ په عوامو کې د هغې دپاره د آګاهۍ هېڅ قسمه داسې هغې څه پروګرامات نه کوي که کوي نو هغه د نش برابر دي. نو هغې بنیادي عمدکه وجه ده چې ورځ تر ورځه آبادیان یې سیوا کېږي. دا که آبادیانو سیوا کېدو د وجې چې نو بیا د خلکو بچي سیوی نو هغې دپاره د هغې د کردار دپاره د هغې د بهتر تعلیم دپاره هېڅ قسم بیا دغه نه یو بچي دغه شانتې بې تربیته لویږي نو په معاشره کې چې نو د هغې د وجې جرمونه هم سیوا کېږي او د ماشوم چې نو هغه شانتې هغه تربیت هم ونه شي. نو ادارو له پکار چې په دې سایډ باندې چې نو توجه ورکړي ورسره زمونږ عام ولس له هم پکار دي چې خپل پلیننګ باقاعده دپاره وکړي. دا سره شرم خبره نه ده. دغه شانتې په دې باندې موږ د علما کرامو سپیچ هم اورېدلی دی. خپل آمدن ته دې وګوري د آمدن مطابق چې نو هغه شانتې چې هغه خپل پلیننګ خپل د بال بچ وکړي نو د هغې تربیت به صحیح کېږي او د بهترین معاشره به مخې ته راځي.